السلام علیکم. ګرانو هیوادوالو، د نړۍ په هر ګوټ کې چې تاسو ته زه د خپل مینې او احترام نه ډک سلامونه تاسو ټولو ته وړاندې کوم. اوسنۍ هغه مسله چې زموږ په مملکت کې حتی په ټولو هیوادونو کې چې تقریبا د نړۍ یو څو 2 هیوادونه دربر نیسي رامنځته شوی هغه د کورونا یا کووډ 19 په نامه کوم وایرس چې دی، دا مشکل او دا معضله ده چې یو وبایي شکل یې اختیار کړی دی. زموږ مملکت چون یو فقیر مملکت دی، مشکلات ډیر زیات دي. نو اول خو دا دعا کو چې الله تعالی دې په خپل فضل و کرم سره دلته دا مسله په خپل قدرت سره او په خپل قوت سره حل و فصل وګرځي. او د هغې نه علاوه چون وبا ده راګډه شوې ده، وقایوي تدابیر به موږ او تاسو سره ډیره زیاته مرسته وکړي چې د هغې نه ابتدایي وقایي تدابیر دا دي: هغه کسان چې زکام ولري، ټوخی ولري او د ستوني درد ولري، د هغوی نه باید موږ فاصله ونیسو، عموما 3 فوټه 6 فوټه چې 2 متره راځي تقریبا. او په عین حال کې داسې کسانو سره د لاس ورکولو نه، هغوی سره د ملاقات نه جلوګیري وشي او په دې باندې هغوی باید خفه نه شي. ځکه فرض که کور کې یو غړی مصاب وي او نور غړي هغه سره ستړي مه شي، ونه کړي بالفرض قرنطین شي د یو څه وخت لپاره، نو امیدواري ده چې انشاءالله هغه به هم جوړ شي او نورو ته به هم نقصان نه وي رسولی. همداسې په اجتماعاتو کې د ګډون نه ډېر کوشش وشي جلوګیري وشي او ماسک واغوندل شي، ځکه چې عادي ماسکونه هم کولی شي یو N95 دی، خو ډېر ښه دي، خو هغه لږ په مشکله پیدا کېږي، هر چاته مهیا نه دي. خو عادي ماسکونه هم چون دا 400 نه 500 مایکرو متر پورې دغه لري، جسامت لري، نو هغې نه هم نشي تېرېدلی. بل ګرمې اوبه وڅښل شي، خصوصا هغه اوبه چې هغه ویټامین سي ولري، لکه لیمو، نارنج، چکوتره، مالټه وغیره، هغې کې استعمال شي. د هغې د مخنیوي دپاره یو بهترین ذریعه ده او وقایه ده. علاوه د دې څخه لاسونه په صابون باندې بار بار پرېمینځل د 20 ثانیو لپاره، او تقریبا صحي کارمندانو ته خو عموما د ورځې 30 ځلې پکار دي، او هغه کسان چې عموما په ګڼو ګڼو ځایانو کې هغوی ته هم پکار دي چې ماسک واغوندي، لاسونه بار بار پرېمینځي. نور معلومات انشاءالله